ګورم ما کابل رستورانت برمنګم. ډوډۍ ریویو به درته وروسته ووایو، خو نور ډیزاین و دغه ډېر ښکلی ده. ښه ښایسته یې جوړ کړی او ډېر غټه منطقه یې رانیولې ده. نه پوهېږم پخوا به پب و کار شوی و، خو ډېر ښایسته یې جوړ کړی ده. دا ډېره خرچه یې کړې په ډېر ښکلی رسټورنټ یې جوړ کړی. ماته ښکاري فیملي هال هم لري د ویډینګ او د هغه لپاره، پارټیانو لپاره. کورنی ځای ده د فیملي لپاره. نو غذا به یې موږ ګورو چې څنګه ده، بیا به تاسو ته ریویو درکړو. دا د ودونو او د پارټیانو لپاره هال هم لري، ډېر ښایسته هال ده وایي. نو ماته اجازه راکړه چې کولی شئ پریر روم هم پکې دلته جومات کولی شئ مونځ پکې وکړي. یو وړوکی پارټیانو ودونو مدونو لپاره ښایسته د رسټورانټ نه لاره بېله ده او ډېر ښایسته ده. نو زه به ترې پوښتنه وکړم چې څومره کسانو دپاره ده هلې. د بیله لار ده چې د دې لخوا را داخلېدلی شي. محفل دپاره چې جوړ کړی، ډېر ښکلی ډیزاین. ساعت د تیکه کباب. اوس به دا سیخ کباب وګورو چې څه حالت ده، چې مزه کوي که نه کوي. ډېر نرم ده واقعا، ډېر ښایسته ده. بوی هم لکه وطن کباب غوندې ده. پراته ګرځي، ډېر ښایسته کباب ده. ډېر نرمه او خوشبویه. نږدې نږدې ورکړي سره چې لږ سپرټ کړي، تیتي کړي. دا نو چرخي کباب ګورئ، دا چې ویو ګورو سره خامده اوس مزه کوي که نه کوي. ډېر نرم ده، وګورو چې مزه یې سره ښه. ښه ده، خو زه غوښه غوندې نه معلومېږي، مزه کوي ښه ده. چپټي کباب یې سم سپنجي ده، نه ښکاري لکه غوښه. مزهدار ده، خوشبویه ده، بد نه ده. خو تیکه ډېره ښه ده نسبت د چپل کباب نه. دا نو فرای ماهي ده، دا به نو ټیسټ کوو. دا نو ماهي بد نه ده، ښه ده، دم تازه ښکاري. ټول شیان تازه پخوي، هر څه چې تازه ورکړي وخت نیسي، خو تازه وي. دا اوس یې چای هم راته راوړه، 2 پیالې یو چاینکه، ښکلې چاینکه لري او نقل هم ورسره دي.
کباب نه وروسته نو چای بل خوند لري. قیمتو ته چې ګورې پوره مناسب قیمت و، بد نه و. 40 روپۍ شوې، 40.99 نو دومره شی نه دي، دونه ښه زیات دپاره مناسب قیمت و. په آخر کې چای ډېر خوندور و. زه به دې ته ورکړم د 10 نه 9 ځکه چې چکلي کباب یې لږ زره خوندور نه و، نور ډېر ښایسته و. پاکوالي په حساب به زه 9 ورکړم. نمبر یې د 10 نه 9 نو اوور اول تقریبا 9.